په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم ام ټي پلس یوټیوب چینل ته ښه راغلی. د نننۍ ویډیو موضوع مو دا ده که چیرته تاسو ته په واتساپ کې یو څوک میسج کوي او تاسو مصروف یاستئ یا نشئ کولی چې میسج ته جواب ورکئ. میسج یې ګورئ خو هغه کوم کس چې تاسو ته میسج کړی هغې ته به دا معلومات نه کیږي چې آیا دې زما میسج ولیده که نه. یعنې که تاسو ته څوک میسج کوي او تاسو یې میسج ګورئ نو هغې ته به نه ښکاري چې زما میسج یې سین کړی او که نه. نو راځئ په دې ویډیو کې به تاسو ته زه پوره طریقه وښیم چې دا طریقه په واتساپ کې څنګه کیږي. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ویډیو پیلو. د زما په دې موبایل کې چې دی 2 واتساپ دي. یو واتساپ بزنس دی، تاسو یې د سکرین په مخ لیدلی شئ، یو واتساپ دی. نو زه راځم د امتحان په ډول اول تاسو ته ښیم د خپل د بل واتساپ ته یو میسج کوم. تاسو به راشئ زه اول د واتساپ بزنس ته راځم. زه د خپل د بل واتساپ ته میسج کوم. یو سلام لیږم خپل هم د بل واتساپ ته. سلام مې ولیږه. نو دا سلام چې ما کله ولیږه زما د بل واتساپ ته میسج راغی. زه یې ګورم. ګورئ دا میسج ما ولیده. اوس میسج چې ما کله ولیده هغه بل واتساپ ته زه ځم، بزنس واتساپ ته. نو دلته چې زه کله لاړم زما دا میسج چې دی ګورئ دې واتساپ ته چې زه کله راغلم ګوره دا میسج یې شین وښود، یعنې دا میسج ما سین کړی دی. نو اوس راځئ تاسو ته زه طریقه ښیم چې څنګه تاسو دا میسج وګورئ خو دلته سین نشي. تاسو به راشئ بېرته ما خپل واتساپ ته. دلته به تاسو په دې 3 ټکو باندې کلیک وکړئ. دلته په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. په سیټینګ مو چې کله کلیک وکړو دلته به تاسو دا ولې لیکلي دي اکاونټ، په دې اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. په اکاونټ هم چې کله کلیک وکړو دلته تاسو ته نور سیټینګونه خلاصېږي. ولې لیکلي پرایویسي، په پرایویسي به کلیک وکړئ. په پرایویسي مې چې کله کلیک وکړو دلته یو سیټینګ ریډ ریسیپټس، په دې چې کله کلیک وکړو ګورئ دا که آن هم کو خو هلته به ستاسو میسج که چا ولیده نو سین کیږي، ټک مارونه یې شین کیږي. او که دا هم آف کو نو دا سیټینګ آن شو. زه اوس ځم بېرته ځان ته میسج کوم. راځم د بزنس واتساپ نه خپل د بل واتساپ ته میسج کوم. یو های مې ولیږه خپل هغې واتساپ ته. دا چې کله تاسو ولیږه زه راځم بېرته دې واتساپ نه. وګورئ دلته های راغی. دلته ګورئ دا ما ولیده. زه ځم بېرته اوس هغې واتساپ ته چې آیا دا سین شوی که نه. دا وګورئ درنو لیدونکو ما هلته سین کو خو دلته نه ښکاري چې ما آیا دا میسج ما لیدلی که نه مې لیدلی. دا معلوماتي ویډیو چې ما درته جوړه کړې وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. که د نورو دوستانو سره هم زموږ ویډیو شیر کړئ تر څو هغې ته نه هم استفاده وکړي. تر بلې معلوماتي ویډیو